د یوې خور فریاد. زما نوم صالحه ده. 10 کاله مخکې نامزده شوې یم، خو لا تر اوسه د پلار پر کور ناسته یم. زه د داسې پلار لور یم چې هغه نه یوازې په پخوانیو رواجونو باور لري، بلکې په همدې وخت کې د خپل جیب په ګټه هم کار کوي. زما عمر 30 کلونو ته رسېدلی، خو تر اوسه د پلار په کور کې یم. واده او د کورنۍ جوړول په خوب لا هم نشم لیدلی. د وطني رواج له مخې ماته زیاتې مرکې راغلي او بیرته تللي. هر ځل چې یوه کورنۍ د خپل ځوان زوی لپاره زموږ کور ته مرکه راشي، زما پلار په لومړیو خبرو کې له هغوی وپوښتي چې څو ولور ورکولی شي. د مرکې خلک چې تر کور ووځي بیا راستانه نشي. وروسته تر ډېرې مودې او زیاتو مرکو تګ او راتګ مې پلار پوه شو چې په دې ترتیب زما کوزده ناشونې ده. څه د پاسه 10 کاله مخکې چې زه لا 20 کلنه وم، یوې مخورې کورنۍ د خپل ځوان زوی لپاره ماته په مرکه راغله. پلار مې په ډېر احتیاط له هغوی سره په ډېره خوښۍ خبرې کولې او د ولور په اړه یوه خبره لا هم پر خوله نه راوړل. وروسته تر ډېرو خبرو اترو تګ او راتګ زما کوزده وشوه. تقریبا 6 میاشتې وروسته زما د راتلونکي خسر کورنۍ موږ ته د واده کولو خبر راکړ. زما پلار هغوی ته وویل چې 10 لکه افغانۍ راوړئ او واده یوسئ. د پیسو او په خاصه توګه بیا د 10 لکو افغانیو په اړه زما د کوزدې په وخت هیڅ خبره هم نه وه او نه هم زما پلار د پیسو هیله ښکاره کړې وه. زما د راتلونکي خاوند کورنۍ حیرانه پاتې شول او ویې ویل چې په دې اړه خو کومه پرېکړه نه وه شوې. زما د پلار دلیل دا و چې زه خو د لور پلار یم او باید خپلې لور ته څه برابر کړم. زما د خسر کورنۍ چې هر څومره دلایل وړاندې کول او ویلې چې دومره پیسې نه لري، 1 لک یا 1.5 لک به برابرې کړي، خو زیاتې یې له وسه وتلي دي. خو زما پلار پر خپل فکر ډاډه و او هیڅ له خپلې خبرې نه اوښت. خبره تر قومي مشرانو او د مسجد تر ملا صاحب پورې ورسېده. مشرانو او د مسجد ملا صاحب زما پلار ته مخ واړوه او ملامت یې کړ. خدای پر 10 لکه افغانۍ ولاړو او لوړه یې کړې وه چې پیسې ټولې ورنه کړل شي، واده به ورنه کړي. د هلک مور او پلار بالاخره ومنل، خو جوته یې کړه چې اوس دومره پیسې نه لري، هر وخت چې یې برابرې کړي بیا به مراجعه وکړي. اوس 10 کاله تیر شوي او زه لا د پلار پر کور ناسته یم. نه مې پلار له خپلې خبرې اوړي او نه د هلک کورنۍ مالداره کیږي. زه له یوه پلوه له دې بې برخلیک ژوند نه بېزاره شوی یم او له بله پلوه ویره لرم چې زما راتلونکی خاوند به بله ښځه وغواړي او زه به پاتې شم. په دې لیکنه غواړم د ټولو هغو پلرونو نه چې د لور ولور ته غاښونه چیچي هیله وکړم چې لږ تر لږه د خپلې لور په اړه هم فکر وکړي. خدای خبر چې زموږ په هیواد کې به څومره پیغلې د زیات ولور له امله په کورونو کې ناستې وي او پلرونه به یې د زیات ولور خوبونه ویني. ګرانو هیوادوالو، زموږ د وطن ځوانانو ته وګورئ. څوک په ترکیه، څوک په ایران او څوک په سعودیه کې مسافر دي د همدې زیات ولور د لاسه. بعضې ځوانان خو په همدې مسافرۍ کې ځواني مرګه شول او بیا خو خپل تر وطنه رانغله، لا یې تر اوسه هدیرې هم ورکې دي. د خدای پر لحاظ ولورونه ارزانه کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د ښځې برکت د هغې د مهر، ولور او د نکاح کولو په اساني کې دی.